د ورځې مهم خبر د سمیع صدر تازه او مهم پیغام ملا یعقوب مجاهد ته سلام ستړي مشئ وخت مو بخیر پام وکړئ د ورځې مهم خبر ته پوره حاله سره ویډیو کې ګوره که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو په درنښت سره هم د اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ سمیع صدر وایي دا پیغام د ټولو هیوادوالو سره شریک کړئ ستاسو ټولو د ډاډ او بې صبره انتظار لپاره تاسې سره مهمې او ضروري خبرې شریکوم ډېر افغانان ورونه راته په زرګونه پیغامونه زنګونه رالیږي له ټولو همدا یوه پوښتنه وي چې آیا هیواد ولې په خپله نیټه رانغی او ولې مو د مزدور غلام دولت خلاف د جنګ اعلان ونه کړ هغوی ټولو ته وایم چې زموږ لسګونه زره سربازان د هیواد په 40 ولایتونو ښارونو او ولسوالیو کې میشته شوي ځانونه یې خپلو نقاط ته رسولي یوازې خبره د قومندې ده کله چې قومنده وشوه په 40 ولایتونو کې به په مزدور غلام دولت باندې یوه توره شپه جوړه شي ټول به تاسو ناست شي موږ تر هر څه 2 نقاط ته زیاته توجه کوو یو ملي شتمنیو لکه ودانۍ هوایي ډګرونه اسلحه تجهیزات باید دغه تخریب نشي په دوهم قدم کې ملکي مرګ ژوبلې ته زیاته توجه کوو ترڅو په هیڅ صورت په دغه جګړه کې ملکي مرګ ژوبله رانشي طالبانو نه زما دغه د ورورولۍ غوښتنه ده چې په درنښت تسلیم شي ترڅو مو ژوندي او سالم پاتې شي که نه بیا وژل کیږي دا هر څه پروپاګند مه ګڼئ یوازې دا اعلان قومندان تر قومندې وروسته به د هر څه شاهد واوسئ انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به تاسې ووینئ چې ملي بیرغ ملي سرود به د ارګ په انګړ کې د ملي تلویزیون تر شیشې تاسو ته ټولو ته وښودل شي دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کړی خبر تر بیا ښې چارې ښه وخت